سلامونه ملګرو نن هم راغلی یم بیا د اپلیکیشن جوړونکي دویمه ویډیو ته چې څنګه کولی شو اپلیکیشن جوړ کړو. نو د ویډیو شیر کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ته عمر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسوي. ملګرو په تېره ویډیو کې هم دا ښودلي وه چې څنګه اپلیکیشن کې دغه اول عکس او هغه جوړولی شو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو دغه اپلیکیشن کې کتلی شئ اپلیکیشن ته هره لاسه څنګه دغه رقم ته عکس ورکولی شو، او بل مو دا ښودلي وه چې څنګه دغه رقم ته منیو جوړولی شو، لکه سره رقم ته مو چې دغه جوړې کړي او څنګه دغه خط په اخر کې ورکولی شو. د زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل ضروري سبسکرایب کړئ او په لاندې شماره اړیکه ونیسئ. نو ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته لیکنې دغه په دا تېره ویډیو کې ښودلې وه. اوس نن ویډیو کې راځم چې څنګه کولی شو لکه په دغه کې مونږ څنګه کولی شو چې دغه اوس په دې مثلا په افغان کې باندې کلیک کوو، دلته مونږ ته زیات معلومات راشي. ما هم معلومات نه دي ورکړي ملګرو، لکه مونږ ته زیات معلومات راشي چې څونه خطونه تاسو ورکړي یا هم راشو دغه ته مونږ لیکلي چې د ایډیټینګ زده کړه، نو دلته مونږ ته لیست راوړي چې د څه شي په اړه ایډیټ زده کول غواړي، دغه شانتې لیست څنګه مونږ جوړ کړو. نو دغه درته ښیم او څنګه کولی شو ملګرو چې دغه شانتې نور زیاتې لیکنې ورسره اضافه کړو، لکه څرنګه چې ما دلته تاسو ته لیکلي که نه د اپلیکیشن نه وتل، نو که څنګه مونږ دغه وخو څنګه اتوماتیک د اپلیکیشن نه وځو. نو راځو ملګرو په ویډیو شروع کوم. را به شي همدغه اپلیکیشن جوړونکی به راخلاص کړي، چې کله مو اپلیکیشن جوړونکی راخلاص کړه لږ انتظار به ورته وکړئ ملګرو. تاسو ته همدغه شانتې صفحه راځي، بیا به په دغه درې ټکو باندې کلیک کړئ، لکه څنګه مې چې دغه بل ویډیو په اخر کې درته طریقې ښودلې وه چې اپلیکیشن خلاص کړئ. نو را به شي په همدغه اپلیکیشن خلاص کړئ، په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې کلیک هغه کوم فولډر کې چې تاسو اپلیکیشن دی اچولی وو، ما دغه انډرایډ فولډر کې اچولی وو، په دغه انډرایډ فولډر باندې به کلیک کړئ. بیا به راشي په دغه نوي اپلیکیشن باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک بیا به راشي په دغه انتها باندې به کلیک او دا به اتوماتیک خلاص شي. چې کله خلاص شي ملګرو تاسو ته به دغه شانتې صفحه راشي ملګرو. په تېره ویډیو کې خو موږ په دغه لومړني مخ باندې کار کړی او په دې منیو باندې مو کار کړی او په منیو ته تاسو لاړ شئ. په دې کې په دې منیو سمول د غوراوي نمونې او د غورنۍ نور تنظیمات په دې مو کار کړی او دغه اختیارونو فعالیت دغه پاتې وو. نن راځو ملګرو په دغه کې کار کوو. را به شي په دغه باندې به کلیک کړئ ملګرو. دلته تاسو ته چې دی که نه افغان کوین معلومات که نه، دلته موږ مثلا غواړو چې د دې لپاره یو لیست جوړ کړو، یعنې افغان کوین کې د څنګه ګټه ورکول کېږي، په ریفلیل څنګه ګټه ورکول کېږي، په هغه باندې څنګه ګټه ورکول کېږي، همدغه شانتې تاسو نورې موضوعګانې ور واچوئ، لکه په پري پیسې څنګه ګټل کېږي، له کومو لارو نه ګټل کېږي، همدغه رقم ته نور تاسو زیات لیسټونه په دې کې جمع کولی شئ. مثلا راځو موږ لیست ورته جمع کوو. دلته په دغه کلیک کې ملګرو چې کله په دې کلیک دلته تاسو ته وایي پاڼې ته لاړ شئ، مینو ته لاړ شئ، لیست ته لاړ شئ. موږ ورته وایو چې لیست ته لاړ شئ. چې کله په دغه لیست ته لاړ شئ په دغه باندې کلیک ملګرو، بیا به راشي په دغه خوندي کړئ، په دې باندې انتها کړئ. چې کله په دې انتها کړو بیا به راشي په دغه لیست باندې کلیک. چې کله په لیست باندې کلیک بیا به دلته راشي په دغه لیست سمول، په دغه باندې به کلیک. چې کله په دې باندې کلیک دلته به یو لیست ورته ولیکئ ملګرو، لکه څنګه دلته لیکل کېږي که نه د ریفریل ګټه. مثلا زه تاسو ته دلته یو مثال در کوم ملګرو، همدغه رقم ته به یو څو نورې کوم غواړي چې په دغه کومه برخه منیو کومه برخه چې دا په دې کې نورې کوم لیستونه وه هغه به تاسو ورته جمع کوئ ملګرو. دغه د ما لیست جوړ کړو، دغه لیست دغه رقم ته جوړو، یعنې څنګه کولی شو چې دغه رقم ته یو لیست جوړ کړو ملګرو، لکه څنګه چې زه اوس دغلته اپلیکیشن کې تاسو ته ښیم. دغه لیست ملګرو موږ چې جوړ کړو کوم یو دغه موږ دغه لپاره جوړ کړو، یعنې چې دغه رقم ته لیست څنګه جوړولی شو ملګرو. دلته موږ لکه مثلا راځو که نه دلته موږ وایو که نه د ایډیټینګ زده کړه، بیا چې کله موږ په دې کلیک کوو موږ دغه رقم ته یو لیست راخلاص شي که نه ملګرو. موږ دلته وایو که نه چې د انشاټ په اړه، د کپکټ په اړه، د وین په اړه یا د عکس په اړه موږ څنګه کولی شو دغه رقم ته لیست جوړ کړو. اوس راځم اپلیکیشن ته راځم، دلته بېرته راځم په دغه خوندي کړی په دغه باندې کلیک کوم ملګرو. دغه ګورئ ملګرو، په دې باندې چې کله کلیک کوم ملګرو دغه باندې به کلیک کوئ ملګرو. چې کله په دې کلیک ملګرو چې کله مو دومره کار وکړ اوس به دغه لیست ډول چې دی دا به پرېږدم ملګرو. دلته تاسو ته لیست ډول ښایي چې څنګه تاسو دغه لیست ډول څنګه دی. زموږ د لیست ډول چې دی صحیح دی ملګرو، دغلته ګورئ ملګرو لیست ډول خو صحیح دی. بېرته تللو باندې را کلیک کړئ او بیا به راشئ ملګرو په دغه باندې خوندي کړئ، په دې باندې کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک اوس راځو د لیست فعالیت په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک اوس دلته راځي که نه موږ ته مثلا په لیست کې اول هغه چې و د ریفریل ګټه که نه، اوس دلته موږ څنګه کولی شو چې په دغه لیست کې پاڼې اضافه کړو. نو موږ دلته ورته په دغه فعالیت باندې کلیک کوو. چې کله په دې کلیک دلته ورته وایي پاڼې ته لاړ شه. چې کله دا پاڼې ته لاړ شي که نه دلته اوس موږ په پاڼه کلیک کوو، دلته خو موږ پاڼه نه ده جوړه کړې. اوس به راشي ملګرو په دغه خوندي به یې کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک اوس به راشي دغه پاس پاڼې ته به لاړ شي ملګرو، پاڼې په دې به چې کله کلیک که نه ملګرو بیا به راشي ملګرو دغه منځپانګې په دغه باندې به کلیک کړئ او دلته به پاڼې جوړې کړئ ملګرو. په دې جمع باندې کلیک کړئ او د هر یو لپاره چې پاڼه جوړوئ د هغې نوم به ورکوئ. مثلا زه راځم که نه داسې لیکم که نه د ریفرل پاڼه، دلته اوس ګورم دغه ورته لیکم ملګرو. دغه موږ مثلا دغه لیست لپاره پاڼه جوړو، نو زه ورته لیکم د ریفرل پاڼه، دلته اوس دا ورته لیکم. همدغه رقم ته ملګرو راځم اوس ورته لیکم که نه د پرې ګټې پاڼه، دلته ورته لیکم ملګرو د پرې ګټې پاڼه. دا مو چې کله ورته ولیکم ملګرو همدغه رقم ته دا نورې د منیو لپاره او همدغه رقم ته د لیست لپاره چې کومې پاڼې پکارېږي هغه ټولې به تاسو جوړې کړئ ملګرو. چې کله ملګرو دغه رقم ته پاڼې جوړ کړئ بیا به راشي په دغه خوندي کړئ، په دې باندې به کلیک کړئ ملګرو. دغه پاڼې د دې لپاره موږ جوړې کړي، لکه څنګه چې اوس موږ دلته راځو که نه په دغه کې په دغلته په منیو کې یا په دغه لیست کې که نه یا په دغه منیو کې په یو څه شي باندې موږ کلیک کوو که نه، دلته ګورئ ملګرو نو دغه شانتې لیکنه موږ ته دغه پاڼه کې راوړي د انشاټ پاڼه. دلته ګورئ ملګرو دغه شانتې موږ ته لیکنه راوړي ملګرو، لکه څنګه دغلته ما لیکلي وو ملګرو. نو دغه شانتې یعنې لیکنې موږ ته راوړي. اوس بېرته راځم دغه اپلیکیشن ته، اوس بېرته راشئ ملګرو هغه منځپانګې دغلته به راشئ او دلته چې هره پاڼه تاسو غواړئ د هغې په اړه معلومات ولیکئ. دغلته را به شئ ملګرو په همدغه پاڼه باندې به کلیک کړئ ملګرو. چې کله مو په پاڼه کلیک کړه تاسو ته دغه شانتې صفحه راځي چې څه رقم ته لیکل غواړئ ملګرو. مثلا زه دلته راځم لیکل ورته کوم ملګرو، هر رقم ته لیکل چې غواړئ تاسو ورته وکړئ، هر څه چې پاڼې جوړوئ نو هغه به ورته ولیکئ او را به شئ په دغه خوندي کړئ، په دې باندې کلیک کړئ. یعنې اوس دلته راځئ دفتري ګټې پاڼه همدغه رقم ته نورې څونه پاڼې تاسو غواړئ چې ورته ولیکئ هغه ټولې به دلته ورته ثبت کړئ ملګرو. چې کله مو ثبت کړئ ملګرو
ها ملګرو چې کله مو په دغه لیست کې په دغه پاڼو کې دغه پاڼو باندې لیکل وکړه بیا به راشئ په دغه خوندي کړئ په دې باندې به کلیک کړئ چې کله په دې کلیک اوس به راشئ په دغه لیست باندې به کلیک کړئ دلته به راشئ د لیست فعالیت په دې باندې به کلیک کړئ دلته چې کوم یو موږ ورته لیکلی وو که نه چې اول د اپریل ګټه که نه ملګرو اپریل ګټه د اپریل ګټه او دغسې نور نو را به شئ په دغه همدغلته ورته د اپریل ګټې لپاره مو چې کومه پاڼه جوړه کړې وه هغه به ورته انتخاب کړئ بیا به راشئ په دغه د اپریل ګټه په دې باندې کلیک کوئ دلته به د اپریل ګټه انتخاب کړئ بیا به راشئ فعالیت انتخاب کړئ بیا به دلته لاړ شئ پاڼې ته لاړ شئ چې کومه پاڼې ته لاړ شئ دا ولې اووالو بیا به راشئ پاڼه په دغه پاڼه باندې بیا کلیک کړئ ملګرو او دلته به تاسو د اپریل ګټې لپاره چې کومه پاڼه جوړه کړې وه کوم لیکل مو کړي وو هغه به ورته انتخاب کړئ همدغه رقم ته ملګرو ټول به تاسو انتخاب کړئ کله ملګرو ټول کار مو دغسې وکړ نو را به شئ په دغه خوندي کړئ په دې باندې به کلیک کړئ بیا به راشئ په دغه مینیو باندې کلیک کړئ چې کله په مینیو باندې کلیک کړئ بیا به دلته راشئ اختیارونو فعالیت کړئ دلته اوس موږ د افغان کوین لپاره کومې پاڼې چې وي ملګرو چې د اپریل ګټه د بونس ګټه دغه ټولې مو ورته انتخاب کړئ یعنې موږ خپل هغه جوړ کړو اوس راځو ملګرو د ایډیټینګ زده کړه په دغه باندې کلیک کوو دلته ورته پاڼې ته لاړ شه چې کله پاڼې ته لاړ شه بیا ورته پاڼه دلته پاڼه انتخاب کړئ ملګرو چې کله ورته انتخاب کړه دلته موږ ورته ویل د ایډیټ پاڼه په دغه پاڼه کې موږ ټول د ایډیټ معلومات ورکړي وو روز به راشئ په دغه پاس ایډیټینګ باندې به کلیک کړئ چې کله په دې کلیک کوئ بیا راشئ د یوټیوب زده کړه په دې باندې کلیک کړئ بیا به په دغه باندې کلیک کړئ او دلته به راشئ پاڼې ته لاړ شئ په دې باندې به کلیک کړئ بیا به پاڼه انتخاب کړئ بیا به دلته هماغه د یوټیوب پاڼه ورته انتخاب کړئ کوم معلومات چې مو لیکل کړي وو په دغه پاڼه کې همدلته به ثبت شي په همدغه طریقه به ټول ډک کړئ ملګرو چې کله مو دا وخت چې زموږ پاڼه بیا به راشئ په د فعالیت باندې به کلیک کړئ بیا به دلته راشئ دغه به ورته ولیکئ چې پیغام ښودل په دې باندې به کلیک کړئ چې کله په دې کلیک کړئ دلته به یو پیغام ورته ولیکئ مثلا زه ورته لیکم مثلا ما ورته ولیکل دغه اپلیکیشن د حضرت عمر لخوا جوړ شوی که څه ستونزه وه نو مهرباني وکړئ زموږ سره اړیکه ونیسئ نو ملګرو بیا به راشئ په دغه پاس زموږ په اړه باندې په دې باندې به کلیک کړئ دلته به کلیک کړئ د اپلیکیشن څخه وتل بیا به راشئ په فعالیت باندې کلیک کړئ چې کله په فعالیت باندې کلیک کړئ دلته به راشئ د اپلیکیشن څخه وتل دا به انتخاب کړئ که چېرته دغه منیو کې چې څنګه ستاسو انتخاب شته چې څوک وهي چې د اپلیکیشن څخه وتل نو چې څنګه دا وهي اتوماتیک به د اپلیکیشن څخه ووځي اوس ملګرو راشئ په دغه خوندي کړئ په دې باندې کلیک کړئ دلته اوس ټول کارونه خلاص شو اوس به راشئ ملګرو په دغه فایلونو باندې به کلیک کړئ چې کله فایلونو باندې کلیک دلته به یو انځور انتخاب کړئ را به شئ په انځوریز فایلونه په دې باندې انتخاب کړئ بیا به راشئ په دغه جمع یا پلس علامه باندې به کلیک کړئ دلته به یو داسې عکس انتخاب کړئ کوم عکس چې تاسو غواړئ په د دغه اپلیکیشن په هغه باندې ولګوئ په اول سر یعنې لکه څنګه چې په دغه نور اپلیکیشن فیسبوک په دې پس اولنۍ صفحه باندې لګېدلی وي نو را به شئ زه ورته دغه عکس انتخابوم مثلا دغه عکس مو چې کله انتخاب کړم ملګرو دلته تاسو کتلی شئ دغسې کوم او خوندي کړئ په دې باندې کلیک کوم دلته به یو نوم ورته انتخاب کړئ هر شي چې تاسو ورته لیکئ ملګرو یو نوم ورته انتخاب کړئ په سمه ده باندې کلیک کړئ بیا به راشئ خوندي کړئ په دې باندې به کلیک کړئ ملګرو اوس به راشئ په دغه آیکن پیلونه په دې باندې کلیک کړئ او دلته به یو عکس انتخاب کړئ آیکن دپاره کوم چې د اپلیکیشن په اولنۍ صفحه په څیره باندې ملګرو را به شئ یو عکس به انتخاب کړئ مثلا زه راځم همدغه یو عکس انتخابوم بیا به راشئ په دغه باندې خوندي کړئ باندې په دغه باندې کلیک کړئ ملګرو چې کله په دې باندې کلیک کړئ ملګرو دغه عکس چې دی یو نوم ورکړئ چې کله مو نوم ورکړه دلته ورته ګورئ زه یو نوم ورکوم په دې سمه باندې کلیک کړئ بیا به راشئ خوندي کړئ په دې باندې کلیک کړئ چې کله په دې باندې کلیک اوس به راشئ ملګرو دلته دا نور ټول تنظیمات هسې چټي دي ملګرو دغه ګورئ اوس به راشئ په دغه اپلیکیشن جوړول په دې باندې به کلیک کړئ دلته به دغه چې دی دغه به ټیک مارک ملګرو چې کله مو ټیک مارک بیا به تاسو راشئ ملګرو په دغه تنظیماتو باندې به کلیک کړئ دلته به اصلي تنظیمات په دغه باندې کلیک کړئ ملګرو په دې ځای کې مو چې کله کلیک کړئ دلته به تاسو د اپلیکیشن لپاره یو نوم ورکړئ مثلا زه راځم یو نوم ورکوم ملګرو چې کله مو نوم ورکړه په دغه ځای کې به تاسو اوله داسې یو لیکنه وکړئ ملګرو چې انګلیسي توري وي خو واړه توري وي ملګرو چا رقم ته لیکنه تاسو کوئ یعنې نوم لپاره باید دغه لیکنې وي زه راځم دغه لیکنه ورته کوم عمر سکیلز جان دغه ورته لیکم ملګرو چې کله مو ورته ولیکم بیا به راشئ په خوندي باندې به کلیک کړئ چې کله په دې کلیک بیا به راشئ د آیکن غوره کړئ د اپلیکیشن لپاره یو آیکن غوره کړئ ملګرو را به شئ په دغه پاسنۍ تصویر باندې به کلیک کړئ او دغه خپل کوم عکس چې تاسو ورکړی وو هغه به غوره کړئ او بیا به د اخر ته ورسوئ دغه اپلیکیشن سایز به پکې جوړ کړئ د آیکن بیا به راشئ دغه خوندي باندې به کلیک کړئ دلته به د اپلیکیشن ورژن انتخاب کړئ تاسو غواړئ چې په کوم ورژن کې اپلیکیشن کې باسئ نو زه راځم دغه 9.9 ورته انتخابوم بېرته پر تللو باندې کلیک کوم بیا راځم ملګرو دلته اپلیکیشن جوړول په دغه باندې انتخاب کوم بیا دغه خانه چې ده تاسو ټیک مارک چې کله ټیک مارک کړه بیا به راشئ دغه اپلیکیشن اے پی کے فایل جوړ کړئ په دې باندې به کلیک کړئ چې کله په دې کلیک دلته به یو خپل یو هغه ورته انتخاب کړئ ملګرو فولډر چې کله فولډر ته انتخاب کړئ په هغې انتخاب باندې به کلیک کړئ او دلته ګورئ ملګرو وایي اپلیکیشن جوړېږي لږ انتظار ورته وکړئ دغه صفحه ته راځئ دلته به دغه انسټال ووهئ په دغه صفحه کې مو چې کله انسټال ووهه دلته به لږ انتظار وکړئ د اپلیکیشن ګورئ ملګرو جوړ شوی دی او دا روان دی لاندې اوس کې وځي ملګرو یعنې انسټالېږي دلته به لږ انتظار ورته وکړئ ها ملګرو کله مو چې اپلیکیشن راکې باسم دغه اپلیکیشن به راخلاص کړئ چې کله مو راخلاص کړه ملګرو دغه ساحه درته ښکاري ملګرو دلته درته ښایي هماغه کوم لومړی عکس چې دی کوم یو هغه چې دی ملګرو او دغه اوس موږ راځو ملګرو دلته مثلا دغه ګورو چې کوم چې څنګه جوړ شوی اوس راځو په د اپریل ګټه کلیک کوو دلته چې کومه لیکنه کړې وه تاسو هغه ټول راوړئ ملګرو لکه مثلا زموږ په اړه هر رقم ته معلومات چې تاسو ورکړي هغه ټول اوس تاسو راځي دغه لیکنه چې کومه موږ ورکړې وه ملګرو په هغه لومړنۍ ویډیو کې همدارنګه زموږ په اړه ملګرو دغلته تاسو کومه لیکنه چې ورکړې وه زموږ په اړه د اپلیکیشن په اړه نو دغه ټول درته راوړي ملګرو یا د اپلیکیشن نه وتل دغه نو ملګرو دغه زموږ د نن ورځې ویډیو کې چېرته مو ویډیو خوښ شوي نو ویډیو لایک کړئ ویډیو شیر کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکل ته سره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ورسیږي نور په الله سپارم د خدای